د خالد ابن ولید او سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنهما ترمنځ یو کوچنی بحث یا جنجال وشو. بله ورځ د سعد رضی الله عنه په یو مجلس کې یو کس خالد ابن ولید بد یاد کړی، داسې غیبت یې ورته وکړ، یا غوښتل چې شکایت یې درته وکړي چې داسې چلند یې کوه. هغه ورته ویل چوپ شه، زما او د خالد ترمنځ جنجال زموږ تر دینه نه دی رسېدلی، یعنې زموږ اختلاف تر دینه نه دی رسېدلی، دا عادي اختلاف دی. د نیکو خلکو او د درنو خلکو اختلاف هم درون وي، دښمنۍ باندې نه اخلي. ځینې انسانان وي چې تا سره په مجلس کې د نورو خلکو داسې یادونه تا ته کوي چې لکه په اور باندې چې تیل ورشیندي، ستا زړه کې کینه د نورو پر مقابل کې لا ډیره کی. کوچنی بحث تا منځ کې شوی، کوچنی خبره شوی، خو دوی تیل وراچي. دوی په حقیقت کې انساني شیطانان دي. دوی باید دغسې چوپ کړی شي. چوپ شه، زموږ اختلافات دومره لوی نه دي چې ته زموږ ترمنځ دښمنۍ ته لاره هواروي. ځینې انسانان عادت یې وي چې دغه شیطانتونه وکړي، نو ته که واقعا دروند انسان یې، دوی چوپ کړه او مه پرېږده چې د شیطان وظیفه ادا کړي، ستا په زړه کې د خلکو کرکه او کینه زیاته کړي. د دې سره که ته دا کار وکړې، ښایي چې ته دروند انسان یې. درانه انسانانو اختلافات هم درانه یي، سپک نه یي. سپکو انسانانو ته اجازه مه ورکوه چې خلکو کینه ستا زړه کې لا ډیره کړي او په زړه کې دې په اور باندې تیل در وشیندي. دروند انسان په هر حالت کې دروند وي.